دوستانو، څومره د افسوس خبره ده چې یو پلار رالږي او خپله د 7 ورځو ماشومه چې هغه په بې دردۍ سره قتلوي، په هغې باندې فایرنګ کي او هغه هم 5 ګولی او د هغې زړه ډېر راکوټی زړه دی. استغفرالله. ای ظالمه، دا ماشومه دا وړه ګلاله چې تا قتلوله په 5 ګولو دې ویشته، د دې د زړه نه به یو الله خبر وي چې دې په هغې ټایم کې به په دې باندې څومره سخته تېره شوي. یا الله، دې ظالم چې په کوم لاس باندې دا وړه ګلاله قتله کړې ده، یا الله هغه لاس دې په مړوند کې پرې کړه. یار چې فیسبوک کولوم دکه وړه ګلاله یې وړه ماشومه مخې له راځي، قسم دې جړه راشي چې ای ظالمه ته دومره لاس ورته چې دې ماشومه باندې ته ډز کوو. موږ خو غواړو چې یا الله هلک راکړي او جینۍ راکړي، خو صرف په لاس خپور وغي او سمئ روغ جوړئ. ناشکري مه کوئ دوستانو، ناشکري مه کوئ. دا هر څه چې کوي دا یو الله کوي. دوستانو تاسو به اوس وایئ چې ځان نه راته مولا راښکړی دی، خو نه زه مولا نه یم، نه را سره علم شته، خو شکر الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان یم. دومره وایم چې بس د الله شکر ادا کوئ، ناشکري مه کوئ، په هر څه باندې صبر کوئ، الله به اجر راکوي. دوستانو دې وړې ګلالې ماشومې له پوره انصاف پکار دی. الله دې وکړي چې پوره انصاف ورته میلاو شي او دکه درنده پلار یې 500 تختې ته ورسي، نو ټول عوام به خوشحاله شي، موږ به هم خوشحاله شو.